د ماهیپر په اړه تازه او نوی خبر. د کابل جلال آباد لوی لارې یو شمیر موټر چلوونکي وایي چې د ماهیپر په سیمه کې د غوره ښویېدنې مخنیوي لپاره د اساسي کار وشي. بلخوا د ټولګټو وزارت مسؤلین بیا وایي د ریاست الوزرا عالی مقام د حکم پر اساس دغه او نورو اړوند وزارتونو ته دنده سپارل شوې چې د ماهیپر سیمه کې غوره ښویېدنې وڅېړي او عوامل پیدا کړي. شاوخوا یو میاشت مخکې د کابل جلال آباد پر لویه لار د ماهیپر سیمه کې غره ښویېدنه رامنځته شوه چې څو ورځې دغه لار د ترافیکو پر مخ تړلې وه. د اړوندو موضوعاتو په اړه د کابل جلال آباد لوی لار یو موټر چلوونکی سمیع الله پژواک خبري اژانس ته وویل چې د ماهیپر په سیمه کې اوس لار خلاصه ده او شپه ورځ پرې خلک او موټر تګ راتګ کوي. خو دی وایي د ماهیپر سیمه کې غر رابیل شوی که یوه میاشت وروسته وي او که 2 میاشتې وروسته کیدی شي نور هم راوښویږي. هغه زیاته کړه کله چې له دغې سیمې تیریږي نو ویره لري چې غر پرې ونه ښویږي. دی وایي حکومت دې د ماهیپر په دې سیمه کې د غره هغه برخې راتوی کړي چې د رابیلېدو حالت کې دي او دغه لار دې په اساسي ډول ورغوي څو د پیښو مخنیوی وشي. دغه راز د دې لار یو بل موټر چلوونکی صدام پژواک ته وویل اوس لاره خلاصه ده خو کله چې له دې سیمې تیریږي ویره لري چې له غره پرې کومه تیږه راونه لویږي. هغه زیاته کړه په کومه ورځ چې د ماهیپر سیمه کې غر راوښوید زه ورته ډیر نږدې وم. کله چې زه له دې سیمې تیر شوم نو غر راوښویده. نوموړي له حکومته غوښتنه وکړه مخکې له دې چې غر راوښویږي پر دې لار د اساسي کار وشي او د غره ښویېدو مخه دې ونیول شي. دغه راز د دې لارې یو مسافر حکمت الله پژواک ته وویل خوشحاله دی چې دغه لاره خلاصه شوې او تګ راتګ پرې کوي. دی هم وایي کله چې پر دې لار تګ کوي نو د غره ښویېدو ویره ورسره وي. دغه راز په دې سیمه کې د یوه شرکت مسؤل باورخان پژواک ته وویل چې د سړک د سر تیږې یې لرې کړي او پر دې لار اوس کومه ستونزه نشته او د پاکارۍ چارې اوس هم روانې دي. هغه وویل اوس هم د ورځې یو ځل او یا 2 ځلې وړې تیږې رالویږي خو لار نه بندیږي ځکه دلته د دوی ماشینونه شته بیرته یې ژر لرې کوي. هغه وویل د اسلامي امارت له مشرانو غواړو چې په دې برخه کې ژر تصمیم ونیسي او دا غر چې له پاسه رابیل شوی ټول راښکته کړي. بلخوا د اړوندو موضوعاتو په اړه د ټولګټو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس پژواک ته وویل چې د کابل جلال آباد لار اوس مهال خلاصه ده او ټول هیوادوال پرې تګ راتګ کولی شي. هغه زیاته کړه د ریاست الوزرا عالی مقام د حکم پر اساس د ټولګټو وزارت او اړوندو نورو وزارتونو ته دنده سپارل شوې چې د ماهیپر په سیمه کې غره ښویېدنې وڅېړي او عوامل پیدا کړي. نوموړي وویل د ټولګټو وزارت یو بخش په ماهیپر سیمه کې لري هلته زموږ کسان ماشینري او ټیمونه شته او هغوی هر وخت له دغه مسیره څارنه او ساتنه کوي او که دغسې پیښې کیږي نور لار به خلاصوي او هیوادوالو ته به د تګ راتګ سهولت برابروي. دا لومړی ځل نه دی چې د ماهیپر په سیمه کې غره ښویېدنه رامنځته کیږي بلکې د کابل جلال آباد لارې په اوږدو کې کله ناکله داسې پیښې کیږي.